الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلات او سلام رسته د فکری جګړې زده کړې ته د ټولو مسلمانانو اړتیا. اوس مهال مسلمانان د فکری جګړې زده کړې ته د ځان ساتنې په موخه له وسلو او پوځ څخه زیاته اړتیا لري. هر مسلمان مشر، سیاستوال، دینی عالم، استاذ، طالب علم، زده کوونکی، محصل، خطیب، داعی او مبلغ مسؤلیت لري چې د اسلام د دښمنانو له چل، فریب او دوکې او دسیسو څخه په سمه توګه ځان خبر کړي. له نن نه 50 کاله دمخه زموږ ملت د کمونیزم د فکري جګړې ښکار وګرځېده. د پوهنتونونو ډېر لږ استادان او محصلین پرې پوهېدل، نور ټول ملت ورڅخه ناخبره و. له همدغه امله مو ملت نیمه پېړۍ په وینو کې ورغړېد. د کمونیستي استعمار تر زوال وروسته ډېری جهادي او سیاسي رهبران د صلیبي استعمار ښکار سول. په عربي نړۍ کې دغه مضمون ته ډېره پاملرنه کېږي. له نیکه مرغه دغه مهم او ارزښتناکه مضمون د افغانستان د حکومتي او خصوصي مؤسساتو د درسي بهیر رسمي برخه ده او ما په دې کې بهترینه لیکنه کړې ده. له جګړې پرته د یو هېواد د تابع کولو لپاره فکري جګړه تر فوزي جګړې بریالۍ ده. دا ځکه چې فوزي جګړه حساسیتونه او غبرګونونه راپاروي، د عسکري تلفاتو او مالي لګښتونو د زیاتېدو لامل ګرځي. په همدې توګه د یرغلګرو په ماتې منتج کېږي. خو د فکري استعمار فتحه تل تله او دوامداره وي، کم مصرفه وي او کم لګښته وي. د فکري فتح پایښت په دې پورې اړه لري چې فاتح څومره په حق ده، څومره د ولسونو لپاره د رڼا، خیر، معقولیت، انسانیت، عدالت، ازادي، شرف، مینې او محبت پیغام له ځانه سره لري. اسلام ملتونو ته همدغه پیغام له ځانه سره راول، نو ځکه یې د ملتونو د زړونو په تل کې ځای نیوی. اصحاب کرام ښکېلاګر نه بلکې د بندګانو له اسارت او بندګۍ څخه د خلاصون، عدالت، شرافت او مساوات او ورورګلوۍ پیغام یې ملتونو سره له ځانه سره راول. خو اوسني ښکېلاګر زموږ پت، ناموس، دین، ژبه او زموږ هر څه راڅخه لوټ کوي. نو الحمدلله موږ د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې په 20مه صدۍ کې موږ دریو لویو استعماري ځواکونو ته، انګریز ته، چنګیز ته او په همدې توګه صلیب ته او اتحاد جماهیر شوروي ته، کمونیزم ته موږ د عبرت څپېړې ورکړي دي. لله الحمد. الله دې زموږ ملت ژوندی لري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.